دا د کم دور قانون دی، دا د کم جبر قانون دی، نه مې دی پکار. دا امن او سکون بدلول غواړي، دا قانون بدلول غواړي، د دې دور دا جنون بدلول غواړي. دا د سبحان الله ته په غوښتنه باندې دغه نظم چې لنګ او بنګ پښتونستان دی، دلته د انسان وینه ارزانه، د حیوان وینه ارزانه، د دهقان وینه ارزانه، په دې ځان کې مو د ځان وینه ارزانه. دلته د انسان وینه ارزانه، د حیوان وینه ارزانه، د دهقان وینه ارزانه، په دې ځان کې مو د ځان وینه ارزانه. بی قیمت ته وجل کیږو، بی عزت ته وجل کیږو، بی غیرت ته وجل کیږو، بی مینت ته وجل کیږو، ښه په کثرت ته وجل کیږو. د چا سزا معلومه نه ده، د چا غلا معلومه نه ده، د چا حیا معلومه نه ده، د چا وفا معلومه نه ده، د چا جفا معلومه نه. نو بیا په څه باندې مې وجنې، نو بیا په څه باندې مې وجنې، په پیسه باندې مو وجنې، حادثه باندې مو وجنې، حساسه باندې مو وجنې، فلسفه باندې مو وجنې. څوک یې په شک کې اوچت کړي، چا په شک کې اوچت کړي، ستا ګناه معلومه نه ده، دی بس هسې په شک کې اوچت کړي. څوک یې په شک کې اوچت کړي، چا په شک کې اوچت کړي، ستا ګناه معلومه نه ده، دی بس هسې په شک کې اوچت کړي. دا د کم دور قانون دی، دا د کم دور قانون دی، دا د کم جبر قانون دی، نه مې دی پکار. دا امن او سکون بدلول غواړي، دا قانون بدلول غواړي، د دې دور دا جنون بدلول غواړي. دا قانون راته یو شوی یا پلاتون راته یو شوی. دوی انقلابونه په مونږ غواړي، عذابونه په مونږ غواړي، یا پتونه په مونږ غواړي، په لاسو کې زنځیرونه زمونږ غواړي، دوی قتلونه زمونږ غواړي، دوی په سر باندې شرونه زمونږ غواړي. کله کله ویم چې دا لاسنګ صاحبستان دی، لنګ او بنګ پښتونستان دی. مهرباني دا د شرونو نه یریږي، د شورونو نه یریږي، د کنډر ذهنونو نه یریږي، د اورونو نه یریږي. په انقلابونو عادت شوي، په توپونو عادت شوي، ټوپکونو عادت شوي، دوی په شرونو عادت شوي، په شورونو عادت شوي، په اورونو عادت شوي، په ظلمونو عادت شوي. دلته اورونه راوریږي، دلته اورونه راوریږي، بارودونه راوریږي، یا ظلمونه راوریږي چې په موږ اورونه بل شي، نو په تاسو خواږه خواږه لفظونه راوریږي. دا ټول جهان راته یو شوی، د حساب نه مو وباسي، د نصاب نه مو وباسي، د کتاب نه مو وباسي، د ژوند د هر یو باب نه مو وباسي. خو د پښتون زړه لکه سندان دی، په مظلوم سم مهربان دی، د ظالم د پاره قهر د اسمان دی. ته به وایې چې په رښتیا د که انسان دی، لنګ او بنګ پښتونستان دی. مونږه د ژبې اویزان یو، مونږ داسې انسانان یو په آزاد کې غلامان یو، مونږ د هر چا قاتلان یو. مونږه د ژبې اویزان یو، مونږه د ژبې اویزان یو، په آزاد کې غلامان یو، مونږ داسې انسانان یو په آزاد کې غلامان یو، مونږ د هر چا قاتلان یو. دا نه چې ناپوهان یو، نه مونږ ښه پوهان یو، عالمان یو، حافظان یو، شاګردان یو، استادان یو، شاعران یو، لیکوالان یو. مونږ په هر څه ښه پوهېږو، مونږ په هر څه ښه رسېږو، مونږ په هر څه ښه پوهېږو، مونږ په هر څه ښه رسېږو. په بازارونو کې خرڅېږو، اسکولونو کې خرڅېږو، کالجونو کې خرڅېږو، جوماتونو کې خرڅېږو، کتابونو کې خرڅېږو، په خپل ځانونو کې خرڅېږو، په کورونو کې خرڅېږو. دا د سرونو سودا بس کوي، د کورونو سودا بس کوي، اسکولونو سودا بس کوي، جوماتونو سودا بس کوي، کتابونو سودا بس کوي، د کتابونو سودا بس کوي، کالجونو سودا بس کوي، د کتابونو سودا بس کوي. ګنې وایم رښتیا چې دا زما د ملک نظام دی، هر سړی پکې بدنام دی، هر سړی پکې نیلام دی، هر سړی پکې غلام دی. او جی دا زما پیغام دی چې پښتون پکې په ځان دی، لنګ او بنګ پښتونستان دی. صادقه دلته د محبت سندرې مه وه، د الفت سندرې مه وه، د عزت سندرې مه وه، د غیرت سندرې مه وه. ولې چې پښتون دلته د ژبې اویزان دی، لنګ او بنګ پښتونستان دی، لنګ او بنګ پښتونستان دی. یوه نړۍ مننه کوم سبحان الله آفتاب صاحب چې رالی و دغه نظم غوښتنه یې وکړه. بیا یې مننه کوم. یو جهان.